د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب په یو نوي غږیز پیغام کې ویلي چې داسې راپورونه راته رسیدلي چې ګواکې د طالبانو د جنګیالیو یو شمېر کسان له طالبانو سره د دښمنۍ او مخالفت له امله وژلي دي. د پښتون غږ درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. ستاسې پام راوړم د دې ساعت لنډ او مهم خبر ته. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب په یو نوي غږیز پیغام کې ویلي داسې راپورونه ورته رسیدلي چې ګواکې د طالبانو جنګیالیو یو شمېر کسان له طالبانو سره د دښمنۍ او مخالفت له امله وژلي دي. نوموړي ته په یو منسوب پیغام کې چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجید په خپله ټویټر پاڼه هم خپور کړی، د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب د طالبانو ټولو غړو ته ویلي دي چې د طالبانو د مشر د بخښنې فرمان عمومي دی او د هغه په وینا هیڅوک حق نه لري چې دا ژمنه تر پښو لاندې کړي او د دې فرمان خلاف شخصي انتقام واخلي. ملا یعقوب په دې 15 دقیقې پیغام کې ویلي که طالبان له چا سره شخصي دعوا لري نو محکمې ته دې مراجعه وکړي او له هغه لارې دې خپل مشکل هوار کړي. هغه طالبان ته په خطاب کې ویلي که له دې وروسته څوک داسې خپل سری عمل وکړي د خپل عمل سزا به وویني. څه موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې وې چې ښکاره کوي طالبانو په پنجشیر او بغلان ولایت کې په داسې حال کې ځینې صحرایي محاکمو ته یې کسان راوستي او وژلي دي. ملا یعقوب همدارنګه په دې کابو 15 دقیقې پیغام کې طالبانو ته څو نورې لارښوونې هم کړې دي. هغه زیاته کړې د طالبانو یو شمېر قماندانانو په ځینو مواردو کې فاسد، بد او کمزوري خلک د خپلو ګټو او د سپ د بدنومي کولو لپاره له ځانونو سره یوځای کړي دي. هغه خپلو ملګرو ته لارښوونه کړې چې د پخوانیو اربکیانو او جنایتکارانو له یوځای کېدو څخه ډډه وکړي. نوموړي څرګنده کړې کومو کسانو چې د فاسد او بدو کسانو له ځانونو سره یوځای کړي باید په دې پوه شي چې هغوی د امارت په کار نه دي. ملا یعقوب همدارنګه په دې پیغام کې د یو شمېر طالبانو په بې ځایه ګرځېدو او راګرځېدو هم انتقاد کړی او زیاته کړې ده چې پکار ده دا ځواکونه د خپلو مسؤلیتونو په ساحو کې پاتې شي. نوموړي ویلي دا ډول اعمال د نظام حیثیت ته تاوان رسوي او خلک پرې انتقاد کوي. هغه همدارنګه له طالبانو غوښتي دي چې ترافیکي قوانین مراعات کړي او د خلکو د آزاد او عذیب سبب نشي. ملا یعقوب د پیغام په یوې برخه کې پر طالب غږ کړی چې خپل اعمال او ظاهرا په شریعت برابر کړي ځکه اوس له دوی امتحان سره مخ دي. هغه څرګنده کړي اوس بهرنیان وتلي، اشغال ختم دی او داسې اعمال باید تر سره نشي چې د خلکو د خوابدۍ لامل شي او تکبر پکې ولیدل شي. نوموړي ویلي داسې شکایتونه شته چې د یو شمېر مجاهدینو اعمال د هغوی له شان سره برابر نه دي. د پښتون غږ درنو لیدونکو د دې ساعت لنډ خبر د همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه.